بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د استادانو او ستاسو د ټولو په اجازه باندې خبره داسې ته وروره دغه د یوت ارګانیزیشن د خوا څخه چې زموږ ستاسو د افغان کډوالو یا د افغان مهاجرینو دپاره په لومړي ځل باندې زموږ ستاسو په کیمپ کې په دغه تعداد لکه یو مکتب دغه اوس د یو مکتب شاګردان دي، د یو سکول شاګردان دي، یو سکول په اندازه باندې موږ تاسو ته دغه د کسبو یا د هنري زده کړو چې په پښتو کې موږ ورته تاسو هنري زده کړې ورته وایو، دا سنټر یې راته خلاص کړی دی. نو زه ستاسو د استادانو او د کلي د ټولو کډوالو په استازیتوب باندې زه د یوت ارګانیزیشن د مشر او ټول سټاف چې د دوی سره کومې ادارې بیا کومک کوي د هغو نومان خو زما نه دي زده، د هغو کور ودانۍ وایم. خو یو شی ته دا وایم چې زموږ ستاسو سنټر او زموږ ستاسو درس باید داسې وي چې په ټول بلوچستان کې دوی چیرې سنټر هم لري، چیرې دغه رقم د سکیل سنټران لري، د هغو کې باید په ټاپ درجه کې وي. د فالتو وخت لپاره به موږ تاسې نه راځو، دلته به زده کړه حاصلوو، که د موبایل ریپرینګ کورس دی، که د خیاطۍ دی، یا د درزیتوب دی، یا د موټر بیګ دی، یا د سکوټر دی، یا سولر سیستم دی. په دې کې چې کوم ځوانان یاست پخوا به د 12 سیمه څخه د مدرسې څخه هلکان فارغېدله پوه شولې، نتیجه بې صفر وه. نو دا خوشبختانه د یوت ارګانیزیشن د خوا څخه دا پروګرام موږ ته جوړ شوی دی. نو موږ تاسې باید د یوت ارګانیزیشن د مشر او ټول سټاف مننه وکړو چې دوی زموږ دپاره پوه شولې دومره پروګرام چلولی دی یا دونه پروګرام یې راته جوړ کړی. اوس د آیډیو د خوا څخه هر کال موږ ته راکول کېږي، په دغه موږ تاسو چې ولاړ یو دا بیا د 15 کاله شاګردان دي. په 15 کاله کې چې دوی کوم سنټران د کاله 2 ورکوي، دا به په هغه 15 کاله کې پوه شولې دغه شاګردان نه وي لکه دا اوس. نو خبره دا چې موږ تاسو باید غیر حاضري ونه کړو. ستاسو راجسټران ټول دا دي تکمیل شوي دي، هره ورځ ستاسو حاضري اخیستل کېږي. تاسو به غیر حاضري نه کوئ. غیر حاضري خپل پلار ته هم نه ماپوم، نه استاد ته ماپوم، نه تاسو ته ماپوم. دا نه دی چې پیسې دي کاټس، دا نه دی چې پوه شولې ولې ستا پر ځای باندې زموږ د تعلیم یافتو یا زموږ د ځوانانو تعداد ماشاءالله بیخي ډېر دی. نو په کار دا ده چې موږ تاسو غیر حاضري ونه کړو. موږ تاسو خپل ټیم ته راسو، اوس هم زه ستاسو کور ودانۍ وایم، تاسو غیر حاضري نه ده کړې، پر وخت راغلي یاست. ستاسو د استادانو کور ودانۍ وایم، دغه مو راجسټران دي د هر کلاس ته. په کومه ورځ که وي حاضر یې، په کومه ورځ که نه وي غیر حاضر یې، نور بیا په دې کې گنجایش نه ځایږي. نو دغه زما درته وینا وروره بیا هم درته وایم ډېر په انسانیت باید موږ ته باید د انساني چوکاټ کې باید لاړ شو، انسانیت باید زده کړو. دا پر لارې چې ځئ د چا سره جنجال، د چا سره دغه اوس موږ تاسې کیمپ یا کلی پوه شولې پر 3 کیلومتر دی، خو د کیمپ د پاسه د وزوک بازار څخه هلکان روان دي چې هغه سره کې 4-5 کیلومتر ته رسېږي. نو د 15 کیلومتر څخه هلکان راځي دلته کښېني. موږ تاسې باید پوه شولې په کار دا ده چې دا ولاړ سو، ځو راځو، ډېر ښه په انسانیت راسو، په انسانیت ولاړ شو. بیا هم زه استادانو ستاسو څخه دا یو خواهش کوم چې وروره ستاسو به ټول فوکس پر دې باندې وي چې شاګرد یو شی زده کړي. صحیح ده؟ کور ودان مننه.